د مزار شریف ښاروالۍ د درېیمې ناحیې امیر وایي چې په روان هجري لمریز کال کې د خپلو ورځنیو فعالیتونو ترڅنګ جوازونو لنډمهاله کرایه او د ودانیو مالیې څخه څه د پاسه 15 میلیونه افغانۍ عواید د اسلامي امارت خزانې ته تحویل کړي دي. در سال جاری 1403 تقریبا ما در ناحیه سوم شهرداری شهر مزار شریف 5 میلیون اضافه تر از 5 میلیون همقدر عواید داریم. ما به شما بگوییم که منبع عواید ما از 4 منبع می باشه. اول صفایی حولیا و دوم تکس ساختمان ها می باشه و سوم کرایه موقت است و جواز صنفی که برای دکاندارا توزیع میشه. از 4 منبع ما عوایدی داریم در ناحیه. د درېیمې ناحیې امیر همداراز زیاتوي چې د دغه امریت کارکوونکي هڅه کوي چې د کرل شویو نیالګیو د ساتنې او د رغنیزو پروژو په پلي کولو سربیره د نرخنامو د لیست په پلي کولو کې پاتې رانشي. همدارنګه نوموړي د مزار شریف ښار له اوسیدونکو هم غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د ښاروالۍ له مسؤلینو سره همکاري وکړي. در مورد نرخنامه ماهانه فقط از ښاروالۍ برای ما نرخنامه داده میشه. در ناحیه ما مامور تنظیم مارکت ها داریم، موظف است که باید نرخ ها را کنترل کنه. نرخ ها انشالله 100% در ناحیه سوم شهرداری شهر مزار شریف منظم است. کسایی که در ناحیه سوم زندگی میکنن کوشش بکنن و کوشش انشالله دارن. هم جایی که مثلا ما خود ما میریم عملا میبینیم مردم در تشویق ضرورت دارد، تشویق شدن انشالله کدام مشکل خاصی دیده نمیشه و خواهش ما از است که از این بیشتر هم مردم با ما همکار باشند. باید وویلل شي چې د مزار شریف ښاروالۍ د درېیمې ناحیې د دغه ښار له مرکزي ناحیو څخه ده او دغه ناحیه 6 ګذرونه لري او 22,000 وګړي پکې شتون لري.